بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانیار څیړنیز او فرهنګي بنسټ ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ښوونیزو کورسونو په لړ کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې زه عزیزالله فرزین ستاسو هرکلی کوم. راځو د ښوونیز کورس د پښتو ادبیاتو په برخه کې خپل لومړنی درس پیلوو. د پښتو ژبې له الفبا څخه مو پیل کړې ده او همداسې به په مراتبو مخته ځو. په دې باندې ټول پوهیږي چې هیڅ ژبه پرته له الفبا نشي جوړېدلی، او که د هرې ژبې درسونه شروع کیږي او د هرې ژبې د تدریس پیل کیږي نو هغه به لومړی له ژبې، لیک او الفبا څخه پیلېږي. نو راځو موږ هم د ژبې، لیک او الفبا تعریفونه دلته سره وینو. ژبه او لیک. لومړی ژبه هغه اوازونه چې انسانان یې د خپلو افکارو او خیالاتو د څرګندولو په غرض تر یوه خاص نظم او سیستم لاندې د صوتي غړو په واسطه له خولې راباسي ژبه ده. مطلب دا چې انسانان له خپلې خولې هغه وینا راباسي چې هغه باندې خپل نظریات له یو بل سره شریکوي، خپل روزمره او ورځني مشکلات او ستونزې پرې حلوي او خپله پوهه یو له بل سره انتقالوي. نو دا عبارت دی له ژبې څخه چې دا تر یوه خاص سیستم لاندې او تر خاص نظم لاندې د تورو حروفو د الفبا له مجموعي شکل سره هغه وینا چې له خولې راووځي او په هغه کې یو مفهوم پرته وي او انسانان یو تر بله خپله مفاهمه وکړي، ژبه بلله شوې ده. تر ژبې وروسته راځو لیک ته. لیک وی هغه سمبولونه او علامې چې د هغوی په واسطه انسانان یو له بله خپل افکار او خیالات اظهاروي. مطلب هغه سمبول او علامه چې زموږ او ستاسې د خبرو اترو د غږونو لپاره، د تورو لپاره دغه سمبولونه او علامې ټاکل شوي دي، د هغو مجموعي شکل ته موږ لیک ویلی شو چې په دې باندې هم خلک په لیکني شکل، انسانان په لیکني شکل خپل تاریخ، خپل مفاهمه، خپل تدریس، خپل ښوونیز پروګرامونه او هر څه تر یو بله رسوي او وړاندې کوي. د لیک په تاریخچه باندې به لږ څه بحث وکړو چې لیک په لومړیو کې څنګه و. په لومړیو وختونو کې په ابتدایي شکل کې لیک د انسانانو لخوا په تصویري یا انځوریز شکل باندې ایجاده شوله. هغه وخت انسانانو به تر یو بله پورې چې کوم خپله مفاهمه کوله د یوه انځور یا د یوه علامې له مخې تر یو بله رسوله، او د هر شي او هر هغه څه چې دوی غوښتل د هغو به یو رسم، یو انځور ولیکه یا یوه علامه ورته ټاکلې وه او هغه به ولیکله چې پخوا یا په ډبرو باندې یا په ځینو نورو شیانو باندې لیکل نه کېدله او تر یو بله پورې به رسول کېده. تر دې وروسته د تاریخي سیر په جریان کې تر دې دمه پورې موږ اوسني شکل ته ورسېدو چې الفبا هره ژبه خپله خاص الفبا، خاص توري او خاص غږونه لري. نو دغه د تصویري لیک او الفبایي لیک لنډ تاریخ دی. ځینې خلک ژبه او لیک سره ګډوي او ژبه د لیک په اساس قضاوت کوي. حال دا چې لیک خپله د ژبې یوه برخه ده چې په دې برخه کې ځینې وخت په ګرامر کې هم ځینې ستونزې راولاړوي. در دې په ځای چې موږ ګرامر د ژبې له منځه راوباسو او د ژبې له اصولو سره سم یو ګرامر ولیکو، ځینې خلک وایي چې ژبه د ګرامر اصولو مطابق ته باید ورواچوو، چې دا خپله یوه اشتباه ده او یوه غلطي ده، ځکه لیک د ژبې په اساس رامنځته شوی دی او هیڅکله د یوې ژبې اساس لیک نشي کېدلی. تر دې خبرې راځو وروسته د الفبا تعریف ته. الفبا د هغه اوازونو لپاره چې په خبرو اترو کې موږ استعمالوو سمبولونه راوړل او د هغو سمبولونو یوه مجموعي شکل چې د یوې ژبې ټول اوازونه وښیي دا الفبا بلل شوې ده. یعنې موږ او تاسې چې په خبرو اترو کې کومه غږونه تر خولې راباسو د هغه هر غږ لپاره ځان ته علامې، سمبولونه او نښې کارول دا خپله د الفبا څخه عبارت دی چې بیا د دغو الفبا مجموعي شکل او د هغو کارول د لیک څخه عبارت دی. راځو تر دې خبرو وروسته د پښتو ژبې الفبا ته.
پښتو ژبه په خپل ځان کې 45 توري یا حروف لري چې د متشکله الفبا د 45 تورو څخه ده. راځو دلته به وګورو چې د الفبا د تورو شکل، غږ او بڼې سره کوم دي. د پښتو اوسنۍ منلې الفبا یا متفقه الفبا د هغه الفبا ده چې اوس وخت کې اکثریت د پوهانو او په لر او بر پښتونخوا کې دغه لیکدود منل شوی دی. لومړی الف مد، دوهم ب، پ، ت، ټ، ث، جیم، چ، ح، خ، څ، ځ، دال، ډال، ذال، ر، ز، ړ، غ، ژ، سین، خین، شین، صاد، ضاد، طا، ط، ظ، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، نون، واو، ه، ی او دا هم د ی ډولونه. دلته یو شی چې موږ په نښه کړي وو د غافونو شکلونه وو. غافونو شکلونه په دې باندې چې کومه غونډه وشوه، په هغې غونډه کې دا یادونه وشوه چې دغه غاف چې غړوندی لري. ځینې پوهانو دا ویله چې دغه غاف ته موږ باید ځکه غړوندی ونه کړو او د فارسي غاف په شکل یې ولیکو ځکه پښتو کې په هغه حروفو غړوندی راځي چې ژبه د تالو خواته لوړیږي او د حرف ادا کیږي. فرضاً لکه ډال، ړ، نون. نو داسې یو ثقلت په غاف کې نشته او نه هم ژبه د تالو خواته لوړیږي. نو ځکه ځینو پوهانو ویله چې موږ به په لیکدود کې د فارسي غاف شکل رسمو. نور د ګانو موضوع ده چې د هم څرګنده یې، اوږده یې، نرمه یې، لکۍ لرونکې یا ښځینه یې او دا هم امریه ده. دا وه د پښتو زده کړې د پروګرامونو د لړۍ لومړۍ خپرونه چې د پښتو لیکدود د پیژندنې تر عنوان لاندې تاسو ته وړاندې شوه. زموږ دوهمه ویډیو او دوهمه خپرونه به د پښتو لیکدود په تاریخچه باندې وي. ستاسو د ملتیا او سالم نظر شریکولو په هیله ښې چارې، الله مل، مننه.